جګړې له افغانانو ډېر څه واخیستل، خو دا ملت تسلیم نشو. د همدې جګړو په جریان کې ډېری استعدادونه له خاورو سره خاورې شول، خو ځینو یې امید درلود او په دې مطمئن و چې یوه ورځ به یې استعداد ته کتنه کیږي. دوی د کاپیسا ولایت په یوه خټین کور کې ژوند کوي. د جګړې پر مهال دوی ډېرې الوتکې لیدلې دي او کله کله ترې ویریدلي هم دي، منډې کړي، خو نن په دې فکر کوي چې دا الوتکه څنګه جوړیږي. در وقت‌های مختلف، مقطع‌های زمانی مختلف برای جوابای بر خود پیدا می‌کردیم و خود قناعت می‌دادیم. وقتایی که کم کم رفتیم طرف مراجع تحصیلی که در بخش تخنیکی تحصیلات. دوی سوچ وکړ، فکر وکړ، شپې ورځې یې وکړې او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې دې الوتکې ته یې پرواز ورکړ. ما نمیخوایم که تنها بر از اکتفا کنیم، ما بگیم بالاخره این طیاره را ساختیم، پرواز میکنه، نشست میکنه، بس ما کارهای خود را ادامه میدیم و هیچ وقت توقف نمیکنیم تا اینکه یک افتخار هم به خود و هم به هموطنهای خود باشیم. زموږ ځوانان د دې وړتیا لري چې په ټکنالوژي کې نایابه لاسته راوړنې ولري، خو دا ځوانان په جګړه کې ساتل شوي، دا ځوانان په غربت کې ساتل شوي او دې ځوانانو ته چا کتنه نه ده کړې. میتونیم که در کل برنامه‌های بعدی وابسته به است که دولت با ما چه رقم همکاری میکنه، نهادها چقدر بر ما زمینه‌سازی میکنن، هر کاری که میشه قبل از این باید برای زمینه‌سازی شود. نو اوس یو وخت دی چې د کاپیسا دغه دوه ګلالیو ځوانانو لپاره هم غږ پورته کړو او دوی هم تر چارواکو ورسوو.